السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو ملګری مو دی، انډیوال مو دی، هغه دا خبره کوي چې د قبر عذاب نشته او سوال په قبر کې د منکر او نکیر نشته. نو دی وایي د دغه سړي سره ګزاره څنګه ده او پر ده باندې معاینه طلا کېږي که نه طلا کېږي. محترمه، سوال د منکر او د نکیر په قبر کې حق دا حق دی. وإعادة الروح إلى العبد في قبره حق. انسان ته په قبر کې روح راګرځي، دا هم حق ده. نو عذاب د قبر حق دی، انکار ورڅخه کول کفر دی، ځکه د قرآن عظیم شان څخه انکار دی. قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله وایي النار يعرضون عليها غدوة وعشية. سهار و ماښام عذاب ورباندې راځي. هغه اهل د فرعون په باره کې یو آیات راځي. دغه رنګه په بل آیات شریف کې الله جل جلاله راځي وایي موږ به عذاب اکبر څخه مخکې دغو کافرانو ته عذاب ورکړو چې هغه عذاب د قبر دی. نو عذاب د قبر حق دی، انکار ورڅخه کول کفر دی. سوال د نکیر و منکر حق دی، انکار ورڅخه کول کفر دی. ښځه خو ورباندې طلاقه ده او که دغه عقیده وي کافر دی، نو له کافر سره مدارات و تعلقات باید نه وسي. شرح د فقه الاکبر صفحه 291 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمینو، داسې انسانان زموږ په جامعه کې سته لکه دغه نفر چې پښتون دی، کافر دی. خلک وایي که پښتون سو کافر کېږي به نه. پښتنو کې دونه کافران اوس پیدا شوي دي چې د یهودو کافرانو بلا ور وګرځي، هغه به د هغو نه سخت نه وي لکه پښتانه کافران. بعضې وخت ماته دا خلک د فیسبوک څخه شیان راواستي یا د ټویټر، علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ته داسې خبرې کوي دا مسلمان چې کافر سي، نو خو بیا شان هم بعضې ور معلومې د اسلام. یو دی ناولې دې کولی چې نه مې کتلی سوی، نو محترمه دا کافر دی، له دغه څه اجتناب وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.